شټ ولې خیر واتس اپ نمبر می بینډ سولو څنګه بینډ سولو یاره ما دلته په واتس اپ کې ډیر ګروپان جوائن کو ډیر ګروپان ته میسجان ولګل او ډیرو خلکو ته می لینکونه مور ولګل بس می واتس اپ نمبر بینډ سولو بس دا غلطی دی کړه نو لدې سره به اوس یوه طریقه نه اوس ډیر ضروري واتس اپ مې د ډیره ضروري ډیټا کې پرته ده او دغه مې د کاروبار واتس اپ ته له ټولو خلکو سره مې دغه واتس اپ نمبر دی نو لدې سره به یوه طریقه نه راوکې یاره ته مه پریشانه کېږې زه یم زه در سره یم ته ټینشن کوې دا مسله به دې زه در حل کړم دا کوم نمبر چې دې بینډ سوی دی دا نمبر به زه در خلاص کړم صحیح ده نو دوستانو که چیرې له تاسو چې ستاسو د واتس اپ نمبر بینډ سوی وي نو تاسو هیڅ مه پریشانه کېږئ په دغه ویډیو کې زه تاسو ته طریقه درښیم ما تاسو څنګه کولی شئ خپل د واتس اپ بینډ نمبر بیرته ان بینډ کړئ یعنې د واتس اپ بند نمبر بیرته خلاص کړئ نو ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغې طریقې څخه پیدا واخلي نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ لاندې به تاسو په اګرین کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په اګرین کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل د واتس اپ بینډ نمبر کې ولیکئ نو زه راځم د خپل واتس اپ بینډ نمبر کې لیکم نو ګوره دوستان تاسو کتلی چې ما د خپل واتس اپ بینډ نمبر کې ولیکل کله چې تاسو نمبر کې ولیکئ لاندې نیکسټ بټن ده په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دوستانو تاسو ته بیا دغه اپشن درکوي دلته اول سر کې تاسو خپل نمبر راوړئ لاندې ورته لیکلي دی وایي از بینډ فرام یوزینګ واتس اپ کنټیکټ سپورټ فار هیلپ وایي دغه نمبر چې دغه په واتس اپ کې بینډ سوی دی په دغه نمبر تاسو واتس اپ نشئ جوړولی یعنې په دغه نمبر باندې تاسو واتس اپ نشئ استعمالولی او که چیرې وایي دغه نمبر په غلطي باندې بینډ سوی په غلطي باندې بند سوی نو تاسو له واتس اپ سپورټ ټیم سره خبر هم کوئ چې دغه نمبر بیرته هم خلاصولی شئ نو اول به دوستانو تاسو له دغه ځای څخه سکرین شاټ واخلئ کله چې دغه بینډ نمبر راواړوئ له دې ځای څخه به تاسو سکرین شاټ واخلئ پاور بټن به په موبایل کې ونیسئ او ولیم ډاون بټن به ونیسئ ګوره دا به وایي سکرین شاټ واخیستل سو یعنې اول به تاسو له دغه ځای څخه سکرین شاټ واخلئ بیا ګوره په دا سپورټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې دوستانو تاسو په سپورټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره بیا تاسو ته دوه اپشنان درکوي اول د ډسکرایب یور پرابلم په ډسکرایب یور پرابلم کې به تاسو خپله مسله ورته بیان کړئ تاسو به دا ورته ولیکئ چې واتس اپ ټیم تاسو موږ اکاونټ ریویو کوي دغه اکاونټ تاسو په غلطي باندې بینډ کړی دا موږ کومه د کمیونټي ګایډلاین خلاف ورزي نه ده کړې هغه به تاسو په تفصیل سره ورته ولیکئ هغه خط څه تاسو ته درښیم چې هغه خط په تاسو څنګه کلیکئ او په دا دویم ایډ سکرین شاټ کې به دوستانو تاسو خپل کوم سکرین شاټ تاسو اخیستی ول نمبر څخه هغه به تاسو کې ورکئ نو دغه رقم دلته زه اوس راځم کوم خط زه کلیکم هغه خط دلته کې پیسټ وم ګوره خط ما کې پیسټ کړئ دغه به دوستانو تاسو ورته ولیکئ هلو واتس اپ ټیم I have not done anything wrong and I am sure I have followed your rules of conduct and you have suspended my account for not any valid reason. Please restore my account as soon as possible. My number دا my number بعد به تاسو خپل نمبر ورته ولیکئ له کنټري کوډ سره خپل نمبر به ورته ولیکئ نو لاندې ګوره thank you so much دغه ورته لیکل سو نو دغه خط به تاسو ورته ولیکئ دوستانو دا خط تاسو دا ویډیو ته ګورئ لیکلی شئ او که چیرې بیا هم تاسو دا خط نشئ لیکلی نو دې لپاره دوستانو تاسو سمپله په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ په براوزر کې به سمپله تاسو سرچ ته راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم SEO.com دغه ویب سایټ ته به تاسو ولاړ شئ کله چې تاسو دغه ویب سایټ ته ولاړ شئ نو دغه اول ان بینډ یور واتس اپ نمبر لیکلی دی سمپله په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ لاندې به ګوره دا خط تاسو ته راواړوي نو دا خط بیا سمپله تاسو له دغه ځای څخه کاپي کړئ که چیرې بیا هم دوستانو تاسو دغه ویب سایټ خلاص کړئ او بیا هم تاسو ته دغه ان بینډ یور واتس اپ نمبر نه راواړئ که چیرې په دې ویب سایټ کې نور پوسټونه سوي دا پوسټ بیا لاندې ځي نو بیا به ډایرکټ سمپل تاسو سرچ ته راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم SEO.com/unbanned واتس اپ دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ سمپل په گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ دغه خط به درکړي دا خط سمپل بیا له دې دوستانو تاسو کاپي کړئ او حالت سمپل تاسو پیسټ کړئ نو دوستانو کله چې هغه خط دلته تاسو پیسټ کړئ نو لاندې ګوره بیا تاسو د سکرین شاټ اپشن درکړي په دې جمع بټن باندې به کلیک وکړئ لاندې په ګیلري بټن باندې کلیک وکړئ نو کوم سکرین شاټ تاسو اخیستی هغه سکرین شاټ به دلته کې اډ کړئ کله چې دوستانو تاسو هغه سکرین شاټ کې ورکړئ لاندې ګوره بیا نیکسټ بټن ده سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره تاسو ته ډیر اپشنان راوړي نو په دې کې اخري اپشن ده لمږ سره this does not answer my question سمپل په دغه this does not answer my question اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په دغه this does not answer my question اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې ګوره تاسو د جیمیل اپشن درکوي په دغه جیمیل اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې دوستانو تاسو په جیمیل اپشن باندې کلیک وکړئ ګوره اتوماتیک به ایمیل خلاصي پورته به تاسو ایمیل راوړوي لاندې به د واتس اپ افیشل خپل ایمیل راوړوي نو ګوره هغه خط دلته ټوټل دلته کې ورته لیکل شوی دا هغه شان اتوماتیک رالو نو دغه به سمپل اوس تاسو دلته سند کړئ کله چې دوستانو تاسو دغه ایمیل واتس اپ ته ور سند کړئ نو تاسو واتس اپ په 24 ساعته کې بیرته خپل سم سي دا زه تاسو ته په ګارانټي سره وایم چې تاسو نمبر به خامخا سمېږي او واتس اپ سیده واتس اپ هیلپ سپورټ ټیم سیده هغه تاسو ته په 24 ساعته کې دوستانو خامخا ریپلی درکوي نو زه دوستانو فلحال دغه ویډیو په دغه ځای سټاپ وم نو انتظار ته کوم چې ماته واتس اپ ریپلی راکړي چې چیرې دغه
نمبر خلاص کو هم تاسو ته درکاره کوم او کې نو خلاص بیا هم تاسو ته درکاره کوم چې واتس اپ څخه بیا تاسو ته جواب درکړي هغه تاسو چیر ګوري نو دا ویډیو په لاله دوستانو زه په دغه ځای سټاپ وم نو دوستانو موږ ته واتس اپ ریپلی راکړه د موږ نمبر ان بینډ کړئ د موږ نمبر بیرته راخلاص کړئ نو کله تاسو ته واتس اپ ریپلی درکړي هغه تاسو چیر راولي ګور تاسو به سمپل په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ جیمیل پر موبایل کې لزانه وي کله تاسو جیمیل خلاص کړئ نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ دلته موږ ته واتس اپ سپورټ ټیم په 15 بجې 13 منټه بالا باندې جواب راکړی د ما دا خلاص کړئ ګور موږ ایمیل په 4 بجې 12 منټه بالا باندې ورته کړی وو او موږ ته په 15 بجې 13 منټه بالا باندې بیرته جواب راکړی دا یعنی پوره 1 غنټه بعد واتس اپ موږ ته جواب راکړی دا نو ګور کله تاسو ولر واتس اپ ته غي ایمیل وکي اول ور اتوماتیک تاسو په غي ایمیل باندې واتس اپ اتوماتیک ریپلی درکوي په اتوماتیک ریپلی کې تاسو ته دالي کې هاي ثانکس فار یور میسج یعنی وایي تاسو میسج څخه مننه موږ تاسو دغه اکاونټ ګورو کچیر تاسو کوم وایلیشن نو کړی تاسو کوم غلطي نه وکړي موږ تاسو اکاونټ بیرته در ان بینډ کوو او لاندې کوم میسج تاسو ورته لیکلی وي دغه میسج تاسو ته راړوي نو کله بیا دوستان تاسو ریپلی درکې ګوره موږ ته اوس په 15 بجې 13 منټه بالا باندې ریپلی راکړی ده په ریپلی کې ګوره موږ ته دا لیکلی دی وای هاي ثانکس فار یور میسج وایي تاسو له میسج څخه مننه او دلته ګوره لیکلی دی وای موږ تاسو اکاونټ ریویو کوي تاسو کوم وایلیشن نو کړی نو موږ له تاسو بخښنه غواړو لاندې ګوره ورته لیکلی دی وای افټر ریویوینګ یور اکاونټ اکټیویټي وی هاف ریمووډ د بینډ سو یو شود ناو هاف اکسس ټو واتس اپ لاندې ګوره ورته لیکلی دی وای از د نیکسټ سټیپ وی ریکمند ری رجسټرینګ یور فون نمبر آن واتس اپ ټو انشور یو اکسس وای موږ تاسو اکاونټ ریویو کوي تاسو اکاونټ څخه مو بینډ ختم کړئ اوس تاسو بیرته په دغه نمبر باندې واتس اپ جوړولای شئ په دغه نمبر باندې واتس اپ استعمالولای شئ نو کله دوستانو تاسو ته واتس اپ ریپلی درکې کی چیرې خلاص کړئ تاسو ته به دغه رقم ایمیل راوړو کی چیرې تاسو نمبر نه در خلاصول اول خو دوستانو 100% خلاصوي کې نو خلاص بیا دغه رقم ایمیل نه درته رالیږي بیا بل رقم ایمیل درته رالیږي نو سره دوستانو زه دغه نمبر کې وم ته پر اختیار دغه نمبر خلاصوي د کنه دی خلاصوي نو زه رالم واتس اپ ته هغه نمبر کلیک کوم نو ګور دوستانو تاسو کتلی ما نمبر کې ولیکل لاندې نیکسټ بٹن نه په نیکسټ بٹن باندې ما کلیک وکړئ نو کله به دوستانو تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ ګور به تاسو ته بینډ راوړوي دلته اوس ګوره بینډ نه راوړوي سمپل به دغه اوکې بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ په ویریفای وذ اس ام اس بٹن باندې کلیک وکړئ نو اوس به دوستانو هغه نمبر ته کوډ راسي هغه کوډ به سمپل تاسو کې وي تاسو نمبر به خلاصي نو ګور دوستانو تاسو کتلی سم هغه کوډ کې والی ګور ویریفیکیشن کمپلیټ دلته دوستانو تاسو کتلی سي سیدی موږ هغه واتس اپ نمبر سیده ګور هغه بیرته خلاصو نو دغه رقم دوستانو د دغه ترکیب په زره سره تاسو 100% خپل بینډ واتس اپ نمبر بیرته خلاصولای سي خپل بینډ نمبر واتس اپ بیرته ان بینډ کولای سي او دوستانو دغه طریقه تاسو استعمال کړئ یو بل طریقه مرضی هغه په بل طریقه باندې موږ له واتس اپ سپورټ ټیم سره چیټ کوو خبرې کوو دغه طریقې هم خلاصيږي دغه طریقې په زره سره مخلاصيږي نو کوم چیرې ویډیو خوښ سي ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم دغه طریقې چې پیدا واخلي نو ملایو په نور خسته ویډیوګان کې په دواګان کې میات ساتئ د خدای پامان